الله وایي ستا لمونځ لمونځ نه و، رکوع دې رکوع نه وه که نه، سجده دې سجده نه وه، قومه دې قومه نه وه. لهذا اوله خبره دا ده ان الله یامرکم بالعدل، الله موږ ته د عدل حکم کوي، او عدل لومړی د خدای سره دی. هغه به هر مسلمان کوشش راکړي چې خپل عمل کې تبدیلي راولي. الله په دې وخت کې ماته څه وایي؟ د غم په وخت کې الله ماته څه وایي؟ د شادۍ په وخت کې الله ماته څه وایي؟ د لمانځه په باره کې الله ماته څه حکم کړی؟ ګورئ دا لمنځونه ښه پر وخت باندې کوئ. واحد انسان چې د ګناهونو څخه اوسا راګرځي، واحد شی چې کوم دی هغه لمونځ دی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یوازې لمونځ دی چې انسان د فحشاو د منکراتو څخه راګرځي. او زموږ د موجوده دور کسانو غټه کوتاهي چې کوم د په لمنځو کې ده، یا یې کوو نه، چې کوو یې پر سره کم باندې کوي. الله الله وایي راسه یاره چابک چابک به یار لمونځ وکړو، د سودا به ښه په کراره به یې وکړو. ته دې ته سوچ وکړې د الله بنده، ته د سودا لپاره خدای پیدا کړی که د عبادت لپاره؟ د کوم شي لپاره چې عبادت لپاره پیدا کړی، چې کم ستا غرض او مقصد دی هغه چابک کوې، د کوم شي لپاره چې نه یې پیدا کړی هغه ته تلواره کوې. لمونځونه زموږ په کوم خیال باندې، رکوع رکوع نه ده، سجده مسجده نه ده. یو وخت مې خپل عالم ته لمونځ نه کوي تېر کړ چې ته زما د لمانځه غلطي راوښیې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم روایت دی، ترغیب و ترهیب نقل کړی دي. وایي د قیامت په ورځ به یو بوډا کس الله ته پیش وایي الله تهجد لمونځونه مې کول، لمونځونه مې دومره ډېر لمونځونه کړي، شپېته اویا کال لمونځ کړی دی. الله پاک به عملنامه ورته ولیکي، د یوه لمانځه اجر به هم نه وي پکې. پریشان شو، خدای ما خو کړی دی. الله وایي ستا لمونځ لمونځ نه و، رکوع دې رکوع نه وه که نه، سجده دې سجده نه وه، قومه دې قومه نه وه. یو صحابي راځي مسجد نبوي کې لمونځ کوي، لمونځ وکړي. نبي علیه الصلاه والسلام وایي تعال دلته راشي صلي فانک لم تصلي، ورشه لمونځ یې وکړه تا لمونځ نه دی کړی. یا رسول الله اوس مې وکړي نه دی کړی. بیا ودرېد، بیا الله رسول وایي قم فصلي فانک لم تصلي، ولاړ شه لمونځ وکړه لمونځ یې نه دی کړی. بیا هغه غریب لاړ لمونځ وکړي، بیا وایي رالی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ شه لمونځ وکړه فانک لم تصلي، تا لمونځ نه دی کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د صحابي وایي یا رسول الله څنګه لمونځ وکړم نور خو مې نه دی زده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې ته لمونځ کوې سیده به درېږه، قرات به کوې، بیا چې رکوع ته ولاړ شې سیده به یې، ټینګ به دې لاسونه پر زنګنو نیولي دي، آرام به رکوع کوې. بیا چې د رکوع څخه ولاړې ډایرکټ به سجدې ته نه ځې، جګ به درېږې، قومه به کوې. قومه چې دې وکړې ګوړې ودرېدې، بیا به ځې سجدې ته. سجده به په اطمینان او آرام باندې کوې، داسې د چرګ په رقم دانه به نه خورې، دانه به نه وایې، بلکې آرام او اطمینان باندې به سجده کوې. بیا به د دوو سجدو په مابینځ کې جلسه کوې، آرام اطمینان به کوې. بیا صحابي ولاړې هغه رقم لمونځ وکړي، بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورپسې لمونځ وکړي. زما او ستا لمونځونه پر کوم خیال باندې، په کومو جامې کې کوو؟ ته به د بازار کې ورسم سره د مصریانو اډې ته ورسې چې دوی په کومو جامو کې لمونځ کوي. استغفر الله، په هغه جامو کې زموږ کتابونه لیکي لمونځ مکروه دی. په کومه جامه کې چې ته یو غټ مجلس و د انډیوالانو بیا خپل ته نسې ورکړه، ته په دغه مصري په جامو کې واده ته کړلی شې، ته د یو سیالانو مجلس ته کړلی شې؟ نه، په دغه کالو کې ستا لمونځ کول مکروه دی. او کوشش وکړي خپل لمونځ په جماعت باندې کوو. خاص کر زموږ د موجوده دور ځوانان د سهار په لمانځه کې ډېر زیات کوتاهي کوي. او دا واورئ، کوم کس چې د ماخستن لمونځ په جماعت وکړي پر وخت بیده شي، او بیا یې د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي، دغه د دوو جماعتو د وجې الله جل جلاله و دې کس ته د ټولې شپې د تهجد ثواب الله ورکړي. دا روایت دی، حدیث. ما ورته چې ماخستن لمونځ یا په جماعت کړي یا نه کړي، بیا در هغه ساعته په فسق اخته دي، څوک په چکو اخته دي، څوک په بورډ اخته دي، څوک په غیبت په بانډار اخته دي، څوک په د پلازما په جیب کې چې ورته پرته ده په دې اخته 12 بجې سهار نو بیا پر لمر ختو باندې لمونځ کوي. چې لمر ختلی نه وي لمونځ یې 2 سجدې کړي، بیا راواوړئ. دا زندگی نه ده. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دا زندگی الله موږ ته د بندګۍ دپاره راکړې ده. ګورې واورئ، بندګي پکې وکړه، رب ته سر کښېږده که نه، د ستا سر الله ته په سجده ډېر مزه کوي که نه. دا زندگی د بندگی دپاره الله راکړې ده. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بغیر د بندگیه، بغیر د اطاعته، دا د شرمندګۍ سره مخامخ.